السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نهم درس پنځمه برخه ده، عنوان په قرآن کریم کې د جمع مؤنث سالم اسم پیژندنه، چې په تیر درس کې موږ د جمع مؤنث سالم اسم پیژندنه وکړه. نن به په قرآن کې وپیژنو. نو هر هغه څوک چې زما دا درس ګوري، که چیرې زما د نهم درس څلورمه برخه نه وي کتلي، نو له هغو څخه مې دا هیله ده چې لومړی دې زما د نهم درس څلورمه برخه وګوري، نو دا درس به ورته اسانه سي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو. د قرآن ژبه عربي ده، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی سو په قرآن کې تدبر وکړو، او کله چې لمانځه ته درېږو د لمانځه په معنا پوه سو، هر هغه سورې چې زموږ په یاده کړي دي د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د جمع مؤنث سالم اسم پیژندنه، سورة البقره 228 آیات، سورة النور 26 آیات کې. راځئ بل سلاید ته ځو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سورة البقره 228 آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: کومو ښځو ته چې طلاق ورکړل شوی وي، هغوی دې د دریو حیضونو موده په انتظار تیره کړي. المطلقات معنا څه ده؟ دلته وینئ طلاق شوي ښځې. ښځه راځم د جدول ته ګورم. رفع حالت څه شی ده؟ ګورئ مفرد په څه معنا؟ یو. مثنی په څه معنا؟ دوه. او جمع په عربي کې له دوه نه زیات، درې، څلور، دې ته جمع وایي. جمع مؤنث سالم. ګوره حال رفع څه ده؟ مطلقات. نصب حالت ته راځم، مطلقات. جر حالت ته راځم، څه ده؟ مطلقات. موږ جمع مؤنث سالم هغه اسم ته وایي چې بڼه یې نه بدلیږي، خو په پای کې ترکیبي توري راځي. کومې ترکیبي توري؟ آتون، آتین، آتین. اوس دلته زه راځم دلته مشخص کوم چې رفع حالت کې کومې ترکیبي توري اضافه سي؟ مطلقات. دلته ویني آتون اضافه سو. نصب حالت کې کوم؟ مطلقات. آتین ترکیبي توري اضافه سوې. جر حالت کې څه ده؟ مطلقات. اوس تاسو پوښتنه کوي چې دا خو دې وپېژنده چې دا جمع مؤنث سالم ده، نو د دې درې ځانګړتیاوې ماته وښایي. حالت یې څه ده؟ ما ویل که چیرې اووه دمه وه یا دوه دمې وي، دا د څه ده؟ رفع ده. دلته راځم، آتو. وینې دلته آتو حالت یې رفع سو. شمېرې څه ده؟ شمېرې خپله پوه اوسئ جمع مؤنث سالم د پای تورو ترکیب لري چې آتون، آتین، آتین. نو دا څه ده؟ شمېرې جمع ده. جنسیت څه ده؟ مؤنث ده. که څوک پوښتنه وکړي چې ولې مؤنث ده، دلته وګورئ. ما وایي چې د جمع مؤنث سالم د پای تورو ترکیب لري چې هغه پای تورو ترکیب څه دی؟ آتون، آتین، آتین. نو راځئ بل سلاید ته ځو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين. سورة النور 26 نمبر آیات ده. ناپاکي ښځې د ناپاکو نارینه‌وو لپاره. الخبیثات څه ده؟ ناپاکي ښځې. اوس راځم دې جدول ته. حالت څه ده؟ رفع، نصب، جر. مفرد څه معنا؟ یو. او مثنی څه معنا؟ دوه. او جمع په عربي کې چې له دوه نه اضافه یي، درې، څلور، دې ته جمع وایي. رفع حالت ته راځم، خبیثتون. مثنی ته راځم، خبیثتانې. مفرد او مثنی هیڅ کله تغییر نه کوي، هغه په همدغه د پای تورو غږ لري او د پای تورو ترکیب لري چې آني، عیني، عیني. زموږ هدف د جمع مؤنث سالم اسم پیژندنه ده چې دلته راځو. رفع حالت یې څه ده؟ خبیثاتن. نصب حالت څه ده؟ خبیثاتن. جر حالت څه ده؟ خبیثاتن. موږ وایو چې د جمع مؤنث سالم اسم هغه اسم ده چې بڼه یې نه بدلیږي او د پای تورو ترکیب لري. د پای تورو ترکیب کوم یو دی؟ د پای تورو ترکیب آتون. دلته وینئ خبیثاتن. نصب حالت ته راځم، خبیثاتن. آتن اضافه سوی. جر حالت کې راځم، خبیثاتن، آتن اضافه سوی. بڼه یې بدله نه سوه، د پای تورو ترکیب اضافه سو. کوم د پای تورو ترکیب اضافه سو؟ آتون، آتن، آتن. تا اوس له تا نه پوښتنه کوي چې ته اوس ماته کولی سې چې دا مشخص کړې چې د دې اسم درې ځانګړتیاوې څه دي؟ حالت یې څه ده؟ شمېرې څه ده؟ جنسیت څه ده؟ هو زه کولی سم. دلته به راسم ګورئ. حالت یې څه ده؟ رفع ده. ولې رفع ده؟ دلته وګورئ. الخبیثات
منځ کې یوه دمه یا یوه پېښ یا دوه سیده متین ورته وایي. هغه څه ده؟ حالت څه ده؟ رفع ده. زه به درته ورته نوشته کومه سي حالت څه ده؟ حالت رفع سو. شمېر څه سو؟ جمع ده. جنسیت څه ده؟ مؤنث. د نننۍ درس لنډیز قرآن کریم کې د جمع مؤنث سالم پیژندنه وکړه په سورت البقره 228 آیات، سورت نور 24 آیات. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې ما د دغو آیاتونو یو برخه راخیستې وه، نو تاسې دا آیاتونه په مکمله توګه تلاوت کړئ، له ترجمې سره یې وګورئ او هر هغه تیر ګرامر چې تاسې زده کړي په دې کې تطبیق کړئ، او په دې کې تاسې کولی شئ چې جمع مؤنث سالم او جمع مذکر سالم اسم پیژندنه وکړئ. بیا هم که چیرې ستاسو هره پوښتنه په دې برخه کې وه، تاسې کولی شئ چې ماته په کمنټ کې ولیکئ. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.